ګرانو کتونکو یو پېره بیا هرکلی صنم زه به ته ووایم چې ماشاءالله تاسو هم تعلیم یافته داسې زموږ عایشه ده داسې پارو ده چاکلیټ ده داسې نور هم ډېرې دي که وګورئ ګیر چاپېره او د هغې نه علاوه چې کوم لګیا دي که نه تاسو ته پته ده څونه چې ښه یو کرکټر یا یو ښه کس تېر شوي عام دنیا کې کتابونه پرې لیکلي شوي دي فلمونه پرې جوړ شوي دي ډرامې پرې جوړې شوي دي او لکه زه به دا ووایم چې نن سبا خو یو معمولي غوندې هغه هم څوک وکړي نو زه یې په فیسبوک باندې ورکړم د هغې هم یو ایشو د هغې نه جوړه شي او خلک نو زه وایم چې تاسو داسې لکه ډېر داسې مشران تللي دي زموږ وجه سره چې هغه تاریخ دي او هغوی لکه یو ښه قدمونه یې ایښي دي او یو ښه کردارونه یې کړي دي لکه که هغوی ښه کردارونه نه وی کړی نو زه به دا ووایم که زه د چا کره راغلی یم نو هغوی به ما ته یو ښه طریقه ښولي د ناستې پاستې که زما تعلیم نه دا هم یو کردار دی چې د هغوی تعلیم نشته هغه تاسو ته نو تاسو داسې نه غواړئ چې لکه هغوی یو کتاب جوړ شي داسې چې لیکلي شوي دي مخکې په نورو زمونږ چې کوم په معاشرې کې پښتنو باندې ښځو باندې ماشومانو باندې هر هغه باندې او داسې ډرامې هم دي فلمونه هم دي نو لکه پکار نه دي پکار دي ولې نه دي پکار چې زموږ په ژوند باندې کتاب ولیکلی شي زموږ په ژوند باندې یو فلم جوړ شي موږ باندې ډرامې جوړې شي زموږ کوم حقیقت وي موږ څنګه راوځو د کور نه څنګه راوځو کور کې موږ سره څه مسلن څنګه پیش کېږي کور والا پلار مور وروڼه خویندې بیا خپل محلې والا ګلې والا مثلا زم سر نه سٹارټ شي تر اخره پر لږ پکار دی ولې نه دی پکار تیرے پته ولګي دنیا صحیح ہو صنم لکه چې سوچ وکړې که خو فرزانه جان لکه پهل پکار دی دا چې موږ نن د کم نوې جنریشن دی هغه کې ډېر تعلیم یافته شته دي نور تعلیم یافته یو خبره ته وکړم صنم چې خواجه سراکي خود اعتمادي نه وي نه یو خبره ته وکړم صنم چې لکه سوچ چې کوم دی که نه هغه بدلول پکار دي ډېر پکې داسې دي چې هغوی لیکلو عالم دي ډېر پکې داسې دي چې هغوی ویلو عالم دي نو داسې کردار تاسو پخپله نشئ ادا کولی ولې نه شو ادا کوی ادا کوی شو خو بس ډېرې مسلې دي که نه موږ له ډېرې زیاتې مسلې دي جو حکومت طرف نه پولیس طرف نه عوام طرف نه نو صنم یو خبره به وکړم لکه زه به دا خبره وکړم زه پخپله هم خواجه سره یم څه چې مطلب پر فنکشن کته کې نو هغه زم کوم که څه تا ته د پښتنو د طرفه دي نو هغه ماته هم دي که د پولیس نه دي نو تا ته دي نو ماته هم دي زموږ ټول یو شانتې هغه دی جان ستاسو خبره کټ کوم فنکشن خو چې دي هغه خو نن سبا داسې عام شوي دي چې عام یو لکه زه تا ته یو خبره وکړم خواجه سره جوړ شي ګټي بالکل بالکل تاسو خبره بالکل صحیح ده چې زموږ دپاره یو داسې هغه پکار دي خو خبره ټول چې څوک پهل کېږي زما خبره لکه زه دا خبره کوم دا زه خپلو خواجه سره ته هم کوم تاسو ته کوم خپل ځان ته یې کوم ولې چې زه هم خواجه سره یم تر څو پورې چې خواجه سره ځان نی بدل کړی خواجه سره نه بدلېږي که زمونږ سره معاشره ښه ده نو بد هم پکې ده او که بده ده نو ښه هم ده ټیک ده که زمونږ سره معاشره کې ښه خلک نه وي نن به صنم هم نه وي او مسکان به هم نه وي او فرزانه به هم نه وي په معاشرې کې ښه خلک هم شته او زه به تا ته دا ووایم صنم چې که زمونږ سره حکومت نن لکه سل پوره نه کوي نو یو 25% را سره کوي ټیک ده کومکې خواجه سره خپل ځان نه بدل کړی لکه ګوره ځان کې به په خپله ګوره مونږ ته نومونه څونه اخلي هغه نومونه چې کله مونږ ته بار اخلي په مونږ بدي لګي ټیک ده زمونږ خواجه سره تللی دي هغوی ښه کار ته ملاس اچولی دی چې ډېرو خلکو قبول کړي نه دي نن هغه ورځ راله که 100 کسانو کې 75 کسان قبلولو والا خو شته که نه چې هغې یې قبلوي چې او تاسو دا نوکریا ده 25% به نه قبلوي نو دونه لکه چې په ما کې دونه یا په تا کې یا په مسکان کې یا داسې نورو خواجه سراو کې دا ګوره یو فني چې هغه کې ګډېدم نشته دی هغه ولاړ دی هغه 300 خلک کینولي دي په خپلو اداګانو باندې هغه کې فن نشته لکه کوم فن چې یو فنکار کې پکار دی هغه په اداګانو کینولي دي خلک نو هغه کې ګوره دا فن هم شته ګوره چې هغه 25 راضي کې ځان ته هغې ووایي چې او خواجه سره کار کولی شي او خواجه سره یو ښه انسان دی
که نه داسې نه ده بالکل صحیح وایي خو خواجه سره فرزانې څه کار وکړي خواجه سره لکه دا خو تا د ماشومانو خبره وکړه ته اوس ما ته ده ووایه زه تا ته یو خبره کوم ما ته دا وایي فرزانې اول زه یو جاب کول غواړم ماله څوک جاب راکوي جاب کول غواړې تاله څوک جاب نه درکوي ټیک ده جاب په کور نه ملاویږي زه به تا دا خبرې کوم چې کومې ښکاري جاب په کور کې نه ملاویږي چې زه په کور کې ناست او مال به ته چې کله پرتی په کټ کې نو کټوی په خپله نه تیارېږي ستا مخې له نه راځي ته بازار ته ځې ته روړې ته کټ کې ته پخې هغه بیا راځي هغې باندې ستا محنت ځي حکومت ویلي چې کوټې راوکاږو کوټې راوکړي کوټې روغ کې دي په کوټو کې څوک خوده کېږي نه مونږ خوده کېږو کله نه مله تیار نه ته بستن بستره مې نیولې ده خو نو دا ده چې لکه دا مونږ کې اویرنس ډېر کمې دی زمونږ په خواجه سراو کې او په معاشره کې هم داسې خلک شته چې هغې کې کمې دی نو څه کمې به مونږ په خپله لرې کوو او څه چې دی نو زمونږ سره به زمونږ چې کوم مینهوال دي نو هغوی به هم دې کې یو خپل اهم کردار ادا کوي ډېرو ادا کړی دی ګرانو کتونکو زمونږ چې کوم موضوع وه د ګلببو نو هغه تاسو واورېده داسې ډېر خواجه سره دي چې هغوی یو ښه نومونه دي کم چې پناه شوي دي او کم شته چې بالکل د هغوی نومونه څوک نه اخلي ګرانو کتونکو را روان پروګرام په یو نوي موضوع باندې خبرې کوو تر هغې مو پر دې خدای سپارم د الله په امان